د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی نوم یې حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه. دا چې مالدار سړی او ډیر پرهیزګار او ډیر دیندار انسان و. منځونه او اودسونه صدقات روجې به یې کولې. نو ډیر تقوادار انسان. دی یو ورځ مریض شو. کله چې مریض شو د ده دا مریضتیا زیاته شوله، زیاتېده. نو ده دا بیبي راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خاوند مریض دی او د زنکدن حالت ته رسېدلی دی، اخري شیبې دي او ما غوښتل چې تاسو ته خبر درکړم چې تاسو راشئ. نبي علیه الصلاة والسلام 3 صحابه کرامو ته وویل چې تاسو ورشئ. یو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او عمار صاحب او صهیب رومي رضی الله تعالی عنه. دې درې واړو ته ویل چې تاسو لاړ شئ او دې صحابي ته دې علقمه صاحب ته د کلمې تلقین وکړئ. تلقین دې ته وایي چې کله مړي خواته ورشي که نه او زنکدن هغه آخري شیبې نو ته به ورته د هغه په مخ کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ځان سره به وایي. داسې به ورته نه وایي چې ته وایي چې کلمه ووایي چې د شهادت کلمه ووایي او اوله کلمه ووایي او دویمه کلمه، دا به نه وایي. ځکه په دغه انسان باندې آخري شیبې او د زنکدن وخت ډېره سختي یې کېدای شي انکار وکړي، د دنیا نه به یې کافر بوځي. نو امر به ورته نه کوي، ورته وایي ځان سره به وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، بار بار به وایي چې هغه یې واوري او خپل په خوله باندې دا کلمه جاری شي. نو دا درې واړه صحابه ورغلل، د علقمه صاحب خواته کېناستل، کلمه یې ډېره وویله خو د علقمه صاحب په خوله باندې کلمه نه راځي. علقمه صاحب چې هر څومره کوشش کوي کلمه نشي ویلی او په دنیا کې دومره ډېر منځونه کړي دي، دومره ډېر روجې صدقې هر څه یې کول، ډېر پرهیزګار انسان و خو کلمه یې د زنکدن په وخت کې نه نصیب کېږي، نشي ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راولېږه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي مبارک په خوله باندې کلمه نه راځي، څه وکړو د سره؟ نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه چې د ده په والدینو کې مور پلار څوک ژوندی شته؟ وایي پلار خو یو پات شوی دی او مور بوډۍ مور یې د هغه ژوندی ده. یو صحابي مبارک ورلېږلو ورشه هغه بوډۍ ښځې ته ووایه که راتلی شي زما دربار ته زما ځای ته خو راشه، او که نه شي راتلی نبي علیه الصلاة والسلام به ستا خواته درشي، هلته به تشریف درلود. هغه بوډۍ ښځې چې دا خبره واورېدله چې نبي علیه الصلاة والسلام داسې ویلي دي، وایي زما مور او پلار دي د نبي علیه السلام نه قرباني، زه ولې نه شم ورتللی؟ هغه خپله امسا یې راواخیستله او د نبي السلام حضور ته یې حاضري وکړله. کله چې راغله نبي علیه الصلاة والسلام ترېنه پوښتنه کوي ستا دا زوی د علقمه دا څنګه انسان و څنګه سړی، پوښتنه ترېنه کوي. مور یې ورته وایي چې دا چې و ډېر زیات منځونه به یې کول، ډېرې زیاتې روجې به یې نیولې او ډېر زیاتې صدقې به یې ورکولې. هغه ورته ویل دا خو صحیح ده، دوباره بله پوښتنه مې دا ده چې ستا سره یې رویه څنګه وه؟ ته خو یې مور وې که نه، تا سره یې خوی اخلاق څنګه و؟ د مور ورته وایي زه ترېنه ډېره زیاته خفه یم، زه یې ډېره زیاته ځورولې یم، خفه یم ترېنه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ولې؟ په کومه خبره؟ وایي د ده ښځه ده او ده به خپلې ښځې ته په ما باندې ترجیح ورکوله، خپله ښځه به یې خوشحالوله، زه به یې خفه کولم، زما نافرماني به یې کوله، زه ترېنه ډېره زیاته خفه یم، زه یې نه بخم. نبی علیه الصلاة والسلام نورو صحابو ته وفرمیل وایي د علقمه په خوله چې کلمه نه راځي دا د مور د خفګان د وجې نه، مور یې خفه کړې د هغې د خفګان د وجې نه دې کلمه نشي ویلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړو، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ته لاړ شه او لرګي راوړه، ښه ډېر لرګي راجمع کړه. اوس نبی علیه الصلاة والسلام یو تدبیر کوي، غواړي چې په دې علقمه په دې مور باندې د علقمه ته بخښنه وکړي چې د شهادت کلمه یې نصیب شي او د دنیا نه سره د ایمان لاړ شي، ځکه د مور خفګان و که نه. په دې وخت کې چې لرګي راټولول شروع شول نو دا مور یې د نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله په دې لرګو باندې څه کوې؟ دا لرګي ولې راټولوې؟ نبي علیه السلام ورته فرمایي ستا په مخ کې به ستا دا بچی زه اوس ورته اچوم او په ژوندي مړه شوی به نه وي، زه یې ورته اچوم پرې چې اور وسوځوي. نبي علیه السلام خو ورته نه اچولو، فقط یو تدبیر یې کولو چې دا مور ورته په یو طریقه باندې بخښنه وکړي. هغه ورته ولې اچوي زما په مخ کې؟ دا خو زما بچی دی، زما خو پې زړه خوږېږي او دا زه نشم برداشت کولی دومره غټ تکلیف. هغه ورته دا نشي برداشت کولی تکلیف د ده، وایي نه زه نشم برداشت کولی. وایي د آخرت اور چې دی د دوزخ اور چې دی هغه د دې نه څو چنده زیات دی او هغه همیشه اور دی، همیشه به په اور کې وي او تباه او برباد به وي. که ته ورته چېرته بخښنه ونه کړې نه به یې کلمه نصیب شي او ابدي به په جهنم کې پروت وي. څومره منځونه چې کړي، څومره روجې چې نیولې، څومره صدقې چې ورکړي، هېڅ فایده به ورته ونه کړي. مور چې دا خبرې واورېدلې وایي یا رسول الله، الله او د الله فرښتې او ته ټول صحابه کرام دې ګواهي چې ما خپل بچي ته بخښنه کړې ده، زه ورته زړه نه ترې راضي یم، یا رسول الله ته یې ونه سوځوئ، ښه صحیح لرګي بېرته یوسئ. چې څنګه ورته بخښنه وکړه بلال صاحب ته یې وفرمیل چې ورشه علقمه وګوره کلمه ویلی شي که نه. چې بلال صاحب راغی
ګوري علقمه په خوله باندې کلمه جار شوه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دغه ځای باندې په دغه ورځ باندې هغه علقمه صاحب وفات شو. کله چې وفات شو بیا نبی اسلام ته خبر راغی چې علقمه صاحب کلمه وویله او هغه وفات شو. بیا نبی اسلام حکم وکړو د ده د کفن او د غسل او د تدفین د ټول هر څه چې خلاص شول، بیا د هغې نه بعد په قبر باندې د علقمه نبي علیه الصلاة والسلام ودرېدلو. ای زما صحابه کرامو، ګورئ همیشه د خپلو ښځو په خاطر مورګانې خفې نه کوئ. که چېرته مورګانې خفه کړلې د خپلو ښځو په خاطر، الله او د الله جل جلاله څومره مخلوقات چې د ټول په دغه انسان باندې لعنت وایي. ځکه مور پلار یو داسې رشته ده چې دا بیا هېڅکله نه پیدا کېږي. ښځه هم پیدا کېږي، ملګری هم پیدا کېږي، بچي هم پیدا کېږي. ځکه بل واده به وکړي، بچي چې مثال که خفه شو خفه وي، ځکه بل واده به وکړي الله نور بچي درکړي. که ښځه خفه وي ځکه بل واده به وکړي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کېږي. ځکه بیا په همدغه ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل د مور او پلار په رضامندتیا کې د الله تعالی رضامندتیا ده. که د مور او پلار راضي کړل نو الله به درنه راضي شي، او که د مور او پلار خفه کړل نو الله به درنه خفه شي.